اوږدې اوږدې د ژمي شپې او اخري دسمبر اوږدې اوږدې د ژمي شپې او اخري دسمبر اوږده جړۍ او یخ باران او ستانه سل زله زار ساګر صاحب زمونږ په پښتنه ټولنه کې یقینا چې ډېره ګرانه ده یو زنانه ته چې هغه شاعرۍ فیلډ ته څنګه راشي او بیا خپل اظهار څنګه وکړي او بیا یو زنانه یو دغه داسې یو همت کړی هم یې راغلی هم یې فیسبوک تر حده خپل هغه دغه کوي نو مونږ هم داسې سترګې نه پټو دغه څیزونه چې کوم دي دغه کوم ښه کلامونه هغه راځي مونږ دغې نه سکرین شاټ اړو په مختلف مخو کې هغو لا کلامونه ریکارډ کوو دغو د الفاظو له یو زبان ورکوو ژبه ورکوو خلکو ته یې رسوو او جو نو په دې لړ کې د کراچۍ سره تعلق لرونکي سلما یوسفزۍ د هغې یو کلام د سره چې یقینا چې په دې کلام یې واقعي چې ټول کلامونه د هغې ښایسته دي خو دا مې نه د کلام د هغو مخې ته راغلی دی یقینا چې حد یې پې کلی دی نو څه په دا ډول د ساګر صاحب چې ته مې زړګی ته مې جانان او ستا نه سل زره زار ته مې زړګی ته مې جانان او ستا نه سل زله زار ستا نه لوګی لوګی جهان او ستا نه سل زله زار اوږدې اوږدې د ژمي شپې او اخري دسمبر اوږدې اوږدې د ژمي شپې او اخري دسمبر اوږده جړۍ او یخ باران او ستا نه سل زله زار او دا ستا خوږې خوږې خبرې موسیقي دا ستا خوږې خوږې خبرې موسیقي دا ستا د خولې خواږه بیان او ستا نه سل زله زار ردیف په نهت دی که نه او خوشې بېدیا ده خوشې بېدیا د غره لمنه او یوازې دواړه خوشې بېدیا د غره لمنه او یوازې دواړه یوه ټپه او بل قربان او ستا نه سل زره زار ته که په کلي کې دهقانې زه ملکه یمه ته که په کلي کې دهقانې زه ملکه یمه زما د زړه د کلي خان او ستا نه سل زله زار